یوه میړه ته کور ولا امانات کې میلاو شوله، هغه څه کله اخ کور نه دغ کور ته راغله، دا د خدایو امانات شولو مو سره. بچی پروردګار مو ته راکړلو، اوس دغو بچیو تربیات دا د مو امانات کې شامل دی. که چیرې صحیح مانو سه مو د خپلو بچیو تربیات نه مکو، دا یو خیانات شمریږي. لکه څنګه یو شای مو ته څوک راکي اخشي باندې مو پام نه وکو. مثلا موبایل د نن سبا مشهور دی، څه ته چاته موبایل ورکړي څه دا موبایل د سره کېږدوه. اوس هغه موبایل کې بغیر دغه اجازته زه یو قسم ته تصرف نشم کوی. څه هغه موبایل مثلا زه کوډ وکسم، پاسورډ یې وکسم، یا مثلا هغه ګیلري ته لاړ شم، چوب ته لاړ شم، حرامه دی، هغې اجازت نه بغیر نه کېږي. انداسې تصرف دغه انسان خپل اولاد کې که چیرې مثلا ما بله ورځ هم عرض کړی و، څه که چیرې دغه انسان اولاد باندې د تربیات حق داسې دی څه تعلیم منې کوی شي نه ونې کوي، دا د هغه اولاد کې خیانات کوي خدای سره. یو ښه روغ تربیات ورکوی شي نه ورکوي، دا د دغه اولاد کې خیانات کوي. قرآن مجید کې د رب کریم یې څه ما سرنامه کلام کې هم ویل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانة الی اهلها. ایڅ د خدای تاسو ته حکم دی، د خدای تاسو ته امر دی. خدای مو ته امر کړی دی چې لمونځونه وکړي. اوس کوم سړی چې لمونځ نه کوي هغه مونږ څومره بد لګېږي. بېلمنځه انسان څه اکثر خلک محبت نه کوي. خو انداسې پروردګار عالم مو ته چې او خلکو تاسو ته زه حکم کوم چې تاسو امانات خپلو اهل ته، څه چا نه امانات راخیستی دی هغه ته واپس که نه د کو واپس. څه قسم ته تصرف تو هغه امانات کې وکړلو حرام کار کېږي. امانات کس یوه خبره یا کیدای شي چې د خلکو جمع نه غږ درته وکړي چې دلې راشه یوه پټه خبره درته وکړم. کله هغه تا ځان ته نږدې کړي غوی کې خبره ته وکړي دې مقصد څه شولو، دا خبره تاسو امانات شوله، دغه یو راز شو تاسو. اوس دغه راز پاش کوله دغې خبرې مخکې بل چاته کوله، دا یو خیانت دی او دا ډېره عظیمه ګناه دی چې دې کې تقریبا اکثر خلک شامل دي. څه خامخا د خلکو رازونه نوره خلک خبرو. زه تا ته وایم چې ته ما وتې هغه بیا بل مرګلي ته چې ته مخکې چاته ما هغه ما ته وویله. او ډېر کم ټایم کې هغه خبره فساد طرف ته ځي.